د پاک الله په نوم اوس هم راځو سین ته. سین دا شی لیکل کیږي او د تورو تمرین پیلوو. لیکو سین او ری. سین او ری چې سره یو ځای شي دا شی کیږي. څه ترې جوړیږي؟ سر. که سین ولیکو د ری نه مخکې واو ورکو او بیا دلته ری ولیکو، څه به ترې جوړ شي؟ سور. سر و چې د سین او ری ترمنځ واو راغی، څه ترې جوړ شو؟ سور ترې جوړ شه. راځو سین لیکو او الف لیکو. څه جوړیږي؟ سین او الف دا شی سره یو ځای کیږي، څه ترې جوړ شو؟ سا. سا یا تنفس. که سین الف لام واو ولیکو، ګورئ سین او الف بیا هم همداسې لکه سا کې سره یو ځای سو، سره یو ځای کیږي او لام او واو یې څنګ ته ګډ راځي، څه ترې جوړ شو؟ سالو. سالو چې ټکري ته وایي او لنډیو کې هم یادیږي. وایي په سور سالو کې ګناه نسته، ګناه جنۍ کې د چړنګه بنګه ځینه. نو دا د تورو تمرین دی، له ځان سره یې وکئ. داسې کولی سئ چې سین او ری و سر هم ترې جوړ و، سور هم ترې جوړ که تاسو یو بل توری ورسره مخکې کئ یا یې وروسته کئ او بله کلمه ترې جوړه کئ. راځو درس وایو. درس هم سوداګر. سوداګر یا تاجر. سوداګر. بابری. بابری سوداګر دی. هغه له چین خو پیژنئ هیواد دی، له چین ټوکر راوړي. ټوکر چې نور خلک ورته رخت یا کپړه هم وایي. ټوکر پر دکاندارانو خرڅوي. سوداګر کې سین واو دال الف ګا پرې. سین واو ګډ لیکل کیږي، دال او الف یې څنګ ته بیل بیل راځي، ګا پورې بیا ګډ ورسره لیکل کیږي. بابری. بابری کې بې الف بې ری یې بابری. سوداګر دی. هغه له چین ټوکر راوړي. ټوکر پر دکاندارانو خرڅوي. چین کې چې ده یې د نون دی چین. ټوکر کې ټې واو کا پرې. ټې واو ګډ لیکل کیږي، څنګ ته یې کا پورې راځي. راوړي کې بیا څه د ری الف واو ری یې راوړي. ټوکر پر دکاندارانو خرڅوي. دکان ګورئ که دغه ځای کې دا شی دکان شو، خو که دال ورسره یو ځای کو الف ری وکو، څه شی ترې جوړ شو؟ دکاندار. او که بیا الف او نون ورکو دکانداران شو، که واو نون سره یو ځای کو دکاندارانو شو. ټول املا چې ده خاص لږ سوچ او فکر غواړي، که خیال ورته وکړئ ډېر ژر یې زده کولی شئ. اوس راځو د تورو تمرین ته. سین لیکو، واو لیکو او دال لیکو. سین واو ګډ لیکل کیږي، څنګ ته یې دل راځي، څه ترې جوړیږي؟ سود. که سین وي واو وي دال وي الف وي، سین او واو بیا هم ګډ لیکل کیږي، دال او الف یې څنګ ته راځي، څه ترې جوړیږي؟ سودا. که سین وي واو وي دال وي الف وي ګاپ وي ری وي، څه ترې جوړ شو؟ سین او واو ګډ لیکل کیږي، دال او الف یې څنګ ته راځي، ګاپ او ری ګډ ورسره لیکل کیږي، سوداګر ترې جوړیږي.
که سین وي ری وي واو وي او ری وي. سین ری ګډ لیکل کیږي، څنګ ته یې واو او ری راځي، څوک ترې جوړ شو؟ سرور. که مو نه وي لیکلی یا نه پوهېږي چې سم مو لیکلی که ناسم. سین واو دال، سین او واو سره یو ځای شو، دال ورسره څنګ کې راغی. سود ترې جوړ شو. سین واو دال الف، څه ترې جوړ شو؟ سودا. سین واو دال الف ګاپ او ری سوداګر. او سین او ری واو او ری څه جوړ شو؟ سرور. د نن ورځې درس همدومره و. پښتو فیسبوک پاڼه او پښتو لرنینګ یوټیوب چینل در سره خوښ کړئ. الله مو مل شه.